محمود خان اڅکزي هغه څرګندونې ته افغان سیاستوالو پراخ غبرګون ښودلی چې ویلي د پښتونخوا د پاکستان برخه ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. پښتون سیاستوال محمود خان اڅکزي په یوې تازه مرکه کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د پاکستان برخه ده او موږ نه غواړو چې د پوځ سره جنگ وکړو. پښتون لیکوال عصمت قانی د محمود خان اڅکزي هغو څرګندونو ته چې وایي خیبر پښتونخوا د پاکستان برخه ده او موږ خپل پاکستاني پوځ سره جګړه نه غواړو په غبرګون کې لیکلي ته چې زمانې موجود د پاکستان مشروع برخه ګڼي نو بیا دوا پر څه ده. ښاغلي قانی محمود خان اڅکزي ته په خطاب کې زیاته کړې د 15 کاله پاکستان د وراسته او بیان بنجان حیثیت هم نه دی درکړی ته خو به د پاکستان شي خو پاکستان د ځان برخه نه ګڼي یوازې د ډالري پروژو د بیزو کار در څخه اخلي او په چوکونو یا څلور لارې د راکسوي. رحمت الله نبیل بیا وایي چې محمود خان اڅکزي د پاکستان د سپینې خولې یار دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د محمود خان اڅکزي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان د اڅکزي د سپینې خولې یار دی. رحمت الله نبیل د پښتو لاندې ټاپه د محمود خان اڅکزي له انځور سره خپره کړې او مطلب یې دا دی چې کابل آباد وي نو محمود خان اڅکزي افغان وي او که کابل ړنګ وي نو محمود خان اڅکزي پنجابی وي. عبدالجبار جهانی بیا وایي چې د محمود خان اڅکزي خبره دومره د اندېښنې وړ نه ده. د افغانستان د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر او د هېواد نوموتی شاعر عبدالجبار جهانی وایي چې د محمود خان اڅکزي خبره چې وایي پښتونخوا د پاکستان برخه ده دا هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده. ښاغلی عبدالجبار جهانی وایي چې محمود خان اڅکزي د بل پر کسه لوی شوی دی نو ځکه نه د پښتنو نماینده و او نه به واوسي د هغه په خبره محمود خان د وخت مطابق هغه خبره کوي چې د ذاتي ګټې پکې وي نو ځکه د هغه څخه ګیله هم نه ده پکار.